په کابل کې د تسل ګروپ له لوري د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او د نظام د ملاتړ په پار د غوره تولیداتو ملي نندارتون دوهم پړاو پرانیسته نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ترسره شوه. په یاده پرانیست غونډه کې د تسل ګروپ مشر تسل خان وویل دغه نندارتون د خپلو کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په خاطر په لاره اچول شوی ترڅو افغاني تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شي. خپل هغه کوم فکر چې د داخلي تولیداتو د حمایت لپاره د غوره خدمتونو تر عنوان لاندې یو ملي نندارتون زموږ ټیم ډیزاین که د نورو دولتي اداراتو په همکارۍ سره چې نن د دوهم ملي نندارتون پرانیست غونډه ده. نو داسې چې زه په دې هیواد کې کار کوم، دولت مې سپورټ کوي، خلک را سره دي. په یادو مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت مالی او اداري مرستیال مولوي سعیدالدین سعید وویل د اسلامي امارت د مشرتابه او نورو مسؤلینو په ګډون ټول د افغانستان د کورنیو تولیداتو پیاوړتیا ته ژمن دي. په خبره یې هڅه کوي چې په ټولو دولتي او غیر دولتي اداراتو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. موږ ټول مشران بار د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله څخه نیولې بیا تر زموږ اقتصادي معاونت او زموږ رئیس وزرا او نور ټول وزیر صاحبان او موږ ټول حکومت د خپل داخلي تولیداتو د خپلو صنایعو او د خپلو فابریکو د دې تر شا ولاړ دي او هر وخت حمایه کړې ده. تاسې وخت باندې وینئ چې کله د مالیو په کمولو کې، کله د مالیو په معافولو کې او کله په د برق په رسولو کې او نور ټول سهولتونه چې د اسلامي امارت په توان کې دي په دې باندې په بشپړ ډول باندې قدم ایښی دی او کوشش کړی دی چې څنګه دغه زموږ خپل داخلي صنعت ته رشد ورکول سي او څنګه مترقي سي او څنګه تقویه سي. په ورته مهال د نندارتون ګډون کوونکو د یاد نندارتون په جوړېدو خوښي څرګنده کړه. په خبره یې دغه ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دي. دوی همداراز له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي که مردم ما بیاین اول از نمایشگاه دیدن نمایان و از تولیدات خود استفاده کنند. خوشبختانه تولیدات ما فعلا با اون معیارایی که دیگه کشورهای است از اونا کرده بهتر است، کم نیست، چون وسایلی را که ما از بیرون وارد میکنیم تا استفاده خود بسیار تفاوت‌های وجود داره، خصوصا در قسمت تولید سیخ گل. دغه ډول نمایشګاهونه یا نندارتونونه زمونږ د تجارت لپاره ډیر ګټور دي په دې خاطر چې داخل د افغانستان کې یا بیرون د افغانستان کې چې څومره خلک دي دوی د دې څخه خبرېږي چې مونږ په داخل افغانستان کې کوم تولیدات لرو یا زمونږ وطن کوم تولیدات لري. نو دا ډېرې ګټورې دي. دیگه این نمایشگاه که برگزار میشه به خاطر همین است که محصولات وطنی ما را مردم بشناسه، محصولات وطنی شناخته شود که مردم از این محصولات وطنی خود ما استفاده کنه، از خارجی استفاده نکنه. خارجی به درد ما نمیخوره چون تجربه بر ما ثابت ساخت که چیزای خارجي به درد ما نمیخورد. دا په داسې حال کې د چې څو اونۍ وړاندې د اسلامي امارت د ریاست الوزرای اقتصادي معینت له لوري د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه جوړې شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې دي په خپلو تدارکاتي پروسو کې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي، که څه هم کیفیت د بهرنیو تولیداتو په پرتله 10 یا 15 سلنه ټیټ وي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.